أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. دا سورة بقرة اتم نمبر آیتنا با انشاءاللہ نن درس د 14 آیت پورې وړاندې کیږي. د دې نه مخکې د سورة بقرة په دې 2 آیتونو کې د 2 ډلو ذکر وشو. یو هغه ډله وه چې هغه د متقیانو ډله ده او 6 صفتونه درلودل او نتیجه بریالیتوب او په سمه لار باندې روانېدلو. چې څوک دغه 6 صفتونه ولري یوه پایله او نتیجه دا ده چې الله به ورته سمه لاره وښایي، په هغې باندې به رواني. او دوهمه نتیجه دا ده چې قیامت کې به بریالیتوب او کامیابي لاسته راوړي. نو دا ډېر لوی نعمتونه دي. دوهمه ډله هغه وه چې هغوی د دغه 6 صفتونو نه او د دغه 6 اعمالو نه منکرو، نه په غیب و ایمان، نه عمل سم، نه د دین دپاره قربانی، انفاق، او نه په پخوانو کتابونو باندې او په قرآن باندې ایمان، دا شیان پکې نو. نو د هغوی ذکر وشو او پایله او نتیجه دا بیان شوه چې ولهم عذاب عظیم. بس قیامت کې به الله عذاب ورکوي. که په دنیا کې دیو ډېر وخت پاتې شي خو انجام خراب ده. د دې نه وروسته الله متعال د 20 نمبر آیت پورې د یوې درېیمې ډلې ذکر کوي او د دې ډلې نه په تفصیل باندې ذکر کوي. اولې بعضې خویونه ذکر کوي او په آخر کې بیا د هغوی څه مثالونه ذکر کوي. او د دې تفصیل په دې خاطر باندې موږ او تاسو ته بیانوي چې د دې پیژندل ګران دي. کافر خو ښکاره کافر دی، ته پیژنې، خو هغه څوک چې پټ کافر دی او په ښکاره باندې ستا په صف کې ځان شماري او ستا په ټولنه کې اوسیږي، شکل ستا په شان، خبر ستا په شان، دعوه ستا په شان، خو زړه ستا په شان نه دی چې هغې ته منافقین وایي، نو د هغې ذکر الله متعال سره د مثالونو نه کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم تاسو ته مخکې ویلی شوي چې کله په مکه معظمه کې 14 کاله د دعوت او د تبلیغ کار کوو، خلک یې دین ته رابلل، نو په 3 شیانو باندې ډېر زور و چې هغه توحید او د قیامت مسله و او د رسالت خبره وه. نو التا
خو تسلط د کافرو د مشرکانو واکمنی وا دغه غلبه وا نو التا هغه منافقان نو کم منافقان چې په زړه کې کفر وي او ښکاره باندې د ایمان دعوه کوي ځکه دې ته ضرورت نو دا خو په هغه وخت کې دې خبرې ته ضرورت وي چې واکمنی د اسلامي نو بیا به کې داسې خلک را پیدا کیږي خو الته یو بل نوعه منافقانو چې تردد کوو په دې اسلام باندې او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خبره باندې یقین وو باور وو چې دا خبره حق ده خو د تکلیفونو د برداشت کولو په وجه باندې اصلا دیو ایمان قبلولو ته آماده نو نو دغه مترددین منافقانو نور دغه حقیقی منافق چې دا په مدینه منوره کې پیدا شو دا نو کله چې نبی علیه السلام مدینه منورې ته هجرت وکړ نو په ابتدا کې خو د اسلامی حکومت یا اسلامی سټیټ چې د نبی علی السلام د سرپرستۍ د لاندې جوړ شو نو هغه دومره ډېر قوي نه و ځکه چې په هر کور کې خو بیا هم څه مشرکان خو اوس خزرج دا د مشرکانو قبیلې وي په مدینه کې اوسېدې او هلته اهل کتاب مو د اهل کتابو ډېر غټې ډلې وې درې یو بنو قریظه بنو نذیر او بنو قینقاع دا د یهودو ډلې وې نو دا خو په ټولې په اسلام کې داخلي نه وي خو یو څه اکثریت د دې مشرکانو چې هغه د اوس او د خزرج ډلې وي هغه په اسلام کې داخل شوي وي او څه کافر پاتې وو او څه هغه مسلمانانو چې هغوی هجرت کړو نو کومو خلکو چې هجرت کړو هغه خو ټول مخلص مسلمانانو او په یهودو کې یو څو کسانو ایمان راوړی چې باغې کې مشهور عبدالله ابن سلام ده رضی الله عنه خو د مدینه اکثریت مسلمانان چې داخلي مسلمانانو نو هغه د اوس او د خزرج دوه قبیلې وي په هغوی کې نو په د ابتدایي کال کې هم د منافقانو داسې ظهور نه و شوی ځکه چې ضرورت نه مسلمانان کمزوري خو چې کله په دوهم کال د هجرت باندې د بدر واقعه پیښه شوه د بدر غزا او په هغې کې اویا منافق کافر د مکی غټ کافر د ابو جهل په شمول باندې هغه مردار شو نو دلته په د مدینه منوره کې څه خلک داسې وو چې هغوی تر اوسه پورې کافرو نو هغوی د مسلمانانو د یېرې نه لکه په هغې کې عبدالله ابن ابی ابن سلول یو غټ منافق دی وویل چې یاره نور خو د دې خلکو نه ځان ساتل پکار دي دا خو ډېر خطرناک خلک دی دومره ډېر خلک یې ووژل او هغه د یو غټ طاقت ته شکست ورکړه 314 کسانو ته ګوره او 1000 کسانو ته شکست ورکړه نو دیو خپل مصلحت په دې کې وګڼه چې ایمان ښکاره کړي او د ایمان دعوه وکړي خو کفر کې زړه نو دا الله متعال دا روان آیتونه چې دي د دغه خلکو په رابطه کې فرمایي چې ګورئ تاسو به هغه خپل حقیقي کوم مسلمان رور چې دی هغه به هم پیژنې او څوک چې اسې دعوه کوي او ځان د مصلحت په خاطر باندې تاسو ته منسوبوي او نور په سختو کې تا سره نه دی نو هغه به هم پیژنې په هغې باندې به باور نه کوي باور به په هغه مسلمان باندې کوي چې هغه په تکلیف کې تا سره وي هغه په سختۍ کې تا سره وي هغه په ولږه کې تا سره وي هغه په تنده کې تا سره وي هغه په جهاد کې تا سره وي او کم چې دا د پستو قالینو والا مسلمانی او بیا سره په تکلیف کې ملګری نه او بیا در نه تختی نو په هغې باندې به باور نه کوي نو د هغه منافقانو په رابطه باندې الله دغه یو څه آیتونه نازل کړي دي او بیا قرآن کریم په نورو ځایونو کې هم د هغوی سازشونه چې دي هغه ښکاره شوي دي او د هغې نه بحثونه چې دي هغه کېږي نو په وخت باندې به انشاءالله بیا راځي الله فرمایي ومن الناس ځنې د خلقونه من ځنې من تبعیض د تبعیض و ځنې الناس د خلقونه من هغه څوک دي دا څوک دي دا ځنې د خلقونه نو ځنې د خلکو نه ځکه وویل چې د اوس او خزرج دغه دوه قبیلې چې مې درته وویلې هغې کې خو ډېر مخلص مسلمانانو اکثریت مخلص مسلمانانو خو ځنې پکې داسې وو من هغه څوک یقولو چې ویل یې یا وایي آمنا مونږ یقین او باور کړی دی ایمان مو راوړی بالله په الله وبالیوم الاخر او په ورځ د آخرت ځکه په الله باندې او په ورځ د آخرت باندې ایمان چې دی دا د ټولو عقیدو سرچینه ده نو چې د دې دوه شیانو څوک اعتماد باور پې وکړي او ایمان پرې راوړي نو کفایت کوي بیا به نور عمل د هغې سره مطابق جوړوي خو الله فرمایي چې دا دعوه خو دیو کوي خو وما هم وما ندي هم دوی
بمؤمنین ایمان لرون کی دیو ایمان لرون کی ندی دای صرف دعوه ده اس خپل دعوه د ایمان کوي خو حقیقت کې د دیو په ځړه کې ایمان نشته ځکه چې دیو فقط د مصلحت په خاطر باندې او تاسو د ضرر نه د ځان ساتلو په خاطر باندې د ایمان دعوه کوي نور په ځړه کې ایمان نشته نو دا ولې دا کار کوي دا کار ولې کوي د دې کار علت دا ده یخادعون الله دیو دوکه کوي د الله سره یخادعون مخادعه خداع دې ته ویل کېږي چې کار یو شی او پټ بل شی موږ ورته وایو که دوکه که نه فریب چل نو دیو دوکه کوي د الله سره نو د الله سره څوک دوکه کولی شي نو د الله سره خو دوکه نشي کولی یعنی دیو دوکه د الله سره کوي په خپل ګمان کې د دیو فکر دا دی چې په دې باندې به منګه د الله دوکه کو نعوذ بالله او ځنې خلک وایي چې د دې نه مطلب دا چې یخادعون رسول الله دیو دوکه ورکوي د الله پیغمبر ته خو د الله پیغمبر ته د دوکې ورکولو کوشش په حقیقت کې الله ته د دوکې ورکولو کوشش ده او الله ته څوک دوکه ورکولی نشي خو د ګمان دا ده د ګمان دا ده لکه هغه یو سړی وایي د غنمو زکات یې موته او د پیسو زکات یې موته نو د پیسو زکات یې 15 روپۍ و نو هغه غنم یې په یو منګي کې اچولی او دا 15 روپۍ یې په دې غنمو کې پټې کړې وې نو ملا صاحب ته زکات راوړی نو به ورته ویلو چې ملا صاحب ته په دې غنمو باندې څه کې خدای سما باندې 15 روپۍ راخرڅ کړه نو ملا صاحب هم ویلو چې صحیح ده نو هغه ارڅ چې دا ټول منګي بیرته ما باندې 15 روپۍ راخرڅ کړه نو هلته خو 15 روپۍ نور هم پټې وې هغې ته ملا ته خو پته نه وه نو هغه چې په 15 روپۍ به خرڅ کړو بیا کور ته راغلی و چې ولا ښځې الله مې هم دوکه کو ملا مې هم دوکه کو نعوذ بالله نو دا اصل کې الله ته د الله له دوکه ورکول دي خو الله له څوک دوکه ورکولی نشي والذین او هغې کسانو ته آمنو چې ایمان راوړی دی دیو دا کوشش کوي چې الله او د الله باندې د ایمان راوړونکو ته دوکه ورکړي په څه شي باندې چې ایمان ښکاره کوي او نور په زړه کې کفر دی خو الله سوی وما يخدعون او دیو دوکه نشي ورکولی الا انفسهم مگر خپل ځانونو ته دا کار چې دیو کوي او د دیو ایمان ښکاره دی په زړه کې کفر دی او د دیو فکر دار چې په دې باندې موږ دا خلک دوکه کوو خلک به دوکه کوو دا خلک ورته ساده ښکاري مسلمانان نو الله فرمایي چې داسې نه ده اصل کې دیو په دې کار باندې خپل ځان له دوکه ورکوي دا په دې باندې نه پوهېږي چې د دې څومره ستر عذاب دی او الله یې شرموي داسې ورځ به راشي چې په دنیا کې به هم الله وشرموي او په آخرت کې خو الله شرموي نو دا په حقیقت کې خپل ځان په دوکه کې اچول دي دا سادهګان وما يخدعون او دیو دوکه نشي ورکولی الا انفسهم مگر ځانونو ته دا ځان دوکه کوي وما يشعرون او دیو نه پوهېږي چې د دیو د دې چل سزا څومره زیاته ده د دیو د دې چل سزا څومره زیاته ده ځکه چې الله فرمایي چې ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار منافق با د جهنم په هغه لاندنۍ طبقه کې نو که دا فکر کوي چې دلته مې دا خلک تیر استل او ځان مې تخلاص که خو د الله د عذاب نه ځان خلاصولی نشي د الله د عذاب نه چې خلاصېږي په خالص ایمان به خلاصېږي چې زړه او د خولې خبره دی وی فی قلوبهم دا کار دیو ولې کوي ځکه چې فی قلوبهم د دیو په زړونو کې قلوب جمع د قلبون د زړه ته ویلی کېږي فی قلوبهم په زړونو د دوی کې د دې منافقانو کې د دغې قسم کار کوونکو په زړونو کې مرض دی څه مرض دی څه د مرض تکلیف ورته نشته چې کوم قلبي مرض باندې اخته دی د دې نه مطلب دا دی چې په دیو کې د شک مرض پکې دی دیو اصلا په الله او د هغې په پیغمبر باندې او د هغې په حقانیت باندې شک کوي شکیان دي لا تر اوسه پورې زړه ته ایمان کو شوی نه دی او یا پکې هغه منافقت دی منافقت چې دی دا پکې دی دا یو ډېر ستر مرض دی ډېر لوی مرض دی فزادهم الله نو زیاد دی کې الله دوی لره یو معنی داسې ده
فزادهم الله نو زیاد دی کی الله دیو لره مرضا دا مرض یعنی خیره شوی چې دیو کې دا شک دی نو الله دی د دیو دا مرض نور هم زیاد کی او یا معنا دا چې زیاد کړی دی الله دیو لره مرض زیاد کړی دی الله دیو لره مرض ځکه چې یو سړی چې ګناهونه کوي او الله یې رانیسي نه نو الله دله مهلت ورکوي چې کله انسان د ګناهونو سره دله الله تنبیه ورنکړه والله په کله تکلیف رانه وسته کله دغه سره د مصیبت سره مخامخ نه او د همداسې د ګناهونو کې اخته دی نو د خپل ځان باندې ویریږي نو دا منافقان چې دي په زړونو کې مرض دی نو الله ول دا مرض نورم زیات ک ولی ځکه چې څو ورته نه وي عذاب ولا نه ور کوي دا منافقت ښکارا کوي نه نو دیو نورم ډاډه شي چې زنو که خیری زما دا کار غلط نه دی نو په خپل منافقت کې په خپل ګناه کې نورم ور زیات شي نو چې څومره سړی بد عمل کوي خو هغه مره داغه غزل نورم توريږي لکه حدیث کې چې راځي چې یو سړی ګناو کوي نو داغه په ځل باندې تور داغ وشي نو کبیر ته توبه وباسي هغه داغه پاک شي او که توبه ونه وباسي او یو بل ګناه کوي نو بیا په یو بل تور داغ وشي بیا په بل وشي تر دې پوري چې هغه تک تور شي او بیا نبی علیہ السلام فرمای کل کوزی مجخیا لکه یو لوټا یا کوزه چې د نسکور شي هم د شي ته جوړ شي ځکه چې بیا ته پاغه کې چې څومره وب اړه خو به نه زیږي کنه ځکه هغه خو اخو دي اوړي نو د چې بیا ته څومره د دین خبره کې نو د زړه به تور شوی نسکور شوی نو د دیو د مرض نورم زیات شي ولهم عذاب الیم او د دیو د بار عذاب د درد رسون کې بما په هغه څه کانو چې ودوی یکذبون دروغ ویل دیو چې کم دروغ ویل نو د دې دروغ په وجه باندې الله څه ورګي دردناک عذاب کم دروغ دا دروغ دي کنه چې پزړه کې دی یو سي او په خپل باندې بل څه ام دې ته دروغ و د دروغ معنا دا ښکار کول د هغه شی چې هغه پزړه کې نه پزړه کې کفر او ښکار کوي ایمان دا خو د دیو یو صفت شو چې دیو اغا الله له دوکي ورکول کوشش کوي او مؤمنانو له ایمان ښکارا کوي او کفر پټي دا یو بل واذا قيل او کله چې اویل شي لهم دویتا لا تفسدوا فساد مکوي فی الارض پزمکه کې فساد مکوا پزمکه کې فساد خو یو د ظاهری فساد ده چې ته انسانان وجنې د انسانانو وینې توې او آبادیان ورانه ويهلك الحرث والنسل چرازي بس دا ظاهری بربادي دام فساد ده خو حقيقي فساد چې ده هغه کفر ده او د ګناهونو خورول دي د کفر ملګرتوب کول او د ګناهونو خورول او د هغه د پاره کار کول د بی حیاي د پاره کار کول او کف او د معصیت تشویقول د حقيقي فساد ده چې دا فساد تمدلته مراد ده کله چې ورته ویل شي لا تفسدوا فساد مکوي فی الارض پزمکه کې دا تاسو چې کوم زد نیولې او دا تاسو چې کوم منافقت کوي دا خو پزمکه کې فساد خوري دا مکوي دا کار چې یو طرف ته یو سره د ملګرتوب دعوه کې او بل طرف ته د بل سره د ملګرتوب دعوه کې ال د بخکاره باندې د مؤمن سره ملګری او د زړه محبت او مینه د کافر سره ده نو قالو دوی وای انما یقینا خبر دادا نحن مونگا مصلحون اصلاح را وستون کیو دا منگ چرا دے کافر او دے منافقانو دوارو سر سریگو دے کافر او دے مسلمانانو دوارو سر سریگو نو زمنگ مطلب دار چې دا دوار دے یو بل ته رانزدیکو او د دیو په منځ کې څه جوړ جاړی راولو نو د کافر او د مسلمان په منځ کې خو عقیدوي جوړ جاړی راتلی نشي د ځینې دنیوي مصلحتونو په خاطر باندې او د جنگ د خاتمه د پاره او د انسانانو د هوساینې د پاره خو ته اصلاح کول شي خدا چې ته یو مخ د یو سره او بل مخ د بل سره نو دا اصلاح نه دا فساد ده نو دیو به ول چې مونږ اصلاح راوستون کیو زکه التا د کافرو سره سریګو او تاسو سم خطه پورته کیو انما نحن مصلحون ابن کثیر وای چې نريد ان نداري الفريقين من المؤمنين والكافرين منګه غواړو چې د دوانو په منځ کې مدارات وکړو د دوانو په منځ کې صلح راولو چې صلح راشه د دوانو په منځ کې موږ د دې لپاره د ار یو سره خطه پورته کیو
نو الله وی الا خبردار انهم یقینا دوی هم المفسدون دیو فساد کون کی دی ام دا فساد ده چې ته دعوت اسلام کې او خواخوږي او خدمت د کفر کې خواخوږي د کفر سره ده تعلق او روابط د کفر سره دي او ځان ته مسلمان و دا حقيقي فساد ده یا په کار باندې دعوت اسلام کې او د ایمان کې خو عمل د کفر ده د دې نه بر لوی فساد شته ولكن لا يشعرون لیکن دیو د دې خبر شعور نشته دا نه پوهیږي چې دا حقيقي فساد ده نن په د دنیا کې چې دا څومره فساد ده دا خو د حقيقي کافرو د دې پلاستیکی مسلمانانو په وسیله باندې پر دنیا کې دا فساد خور کړی دی اصل دیو به د اسلام دعوه کوي موږ مسلمانان یو زه مسلمان یم او بیا چې عمل ته وګوري نو هغه ټول د کفر د خدمت د پاره نو د دې نه بل فساد شته خدا بیا عقل چې دی دا په دې باندې نه پوهیږي چې زما د عمل په وجه باندې په دې ټولنه کې او د مسلمانانو په وطن کې کفر خوريږي او بيدینی خوريږي او بل صفته واذا قيل لهم کله چې اول شي دوته امنو ایمان راوړی کما امن الناس لکه څرنګه چې امنا ایمان راوړل د الناس د نورو خلکو ستاسو په دې قوم قبیله کې ستاسو په دې اورورولۍ کې چې د نورو خلکو څنګه لک ایمان راوړل دی او د خپل ایمان په خاطر باندې هر قسم قرباني ته آماده ده خو تاسو هم د ایمان راوړی کنه دا منافقت او دا دورنګي پرې دوی دلته مراد د الناس نه صحابه دي یعنی څنګه چې د نور صحابه کرامو ایمان راوړل ستاسو په دې قوم قبیله کې انصارو یا هغه مهاجرینو چې هغه خپل کور خپل کله وطن پرې خو د دین په خاطر باندې هغه شان ایمان ولې نه راوړي په تجرد سره چې ته بالکل یو اړق شي او خپل هغه صف معلوم کې چې چا په صف کې ولاړې د ایمان ولې نه راوړي قالو دوی وای انؤمنو ایا موږ ایمان راوړو کما لکه څرنګه چې آمن ایمان راوړی السفهاء د بیاقلو د مخلص مسلمانانو ته څه ویل بیاقله داسې ایمان راوړلو که د بیاقلو چې راوړی دی دا خو بیاقله دی چې خپل دنیوي مصلحت د دین په خاطر کې اچوي دا بعضې خلک وایي که نه ته بابا لونی ته خپل وظیفه د لاسه ورکوې اوس ته خپل مصلحت د لاسه ورکوې ته خپل کله د خپلو ارزښتونو د عقیدې او د فکر په وجه باندې په لاس ته ورکوې تا خو ته بیاقله دا ورته بیاقلتوب ښکاري نو دې منافقانو به هم دې صحابو ته څه ویل دا بیاقله دی خپل کور یې پرېښودی هجرت یې کړی خپل وطن یې پرېښودی هغه د اوس تورې اخیستی او د خپلو ارزښتونو دپاره دی جهاد کوي جنګ کوي ځان وجني خپله وینه تویوي خپل کور پرېږدي دا خو بیاقلتوب دی نو موږ هم بیاقله شو داسې ایمان راوړو الا الله وایي خبردار انهم یقینا دیو هم السفهاء هم دیو بیاقله دي بیاقلتوب خو دا ده چې ته د دنیوي مصلحت په خاطر باندې اخروي مصلحت پرېږدی دا بیاقلتوب نه ده چې ته هغه اخروي اوږد ژوند چې هغه تل باقي ژوند دی هغه ته خرابې د دنیا د دې 50-50 کاله ژوند دپاره دلته چې ته په هر قسم بنگله کې مو اوسېږي او په هر قسم سهولتونو کې یو هر قسم پیسې دي خو چې تا په خپلو ارزښتونو باندې او په خپله عقیده باندې سازش وکړه او ته جهنم ته لاړې د دې په وجه باندې به ځې نو بیا خو بالته ټول عمر په جهنم کې ولکن لا یعلمون خو دیو په دې باندې پوهېږي نه نو په دې وجه باندې د منافق یو کار دا ده چې هغه مخلصو مسلمانانو ته بیاقله وایي دا بیاقله ده چې د حق د پاره او د حقیقت د پاره او د اصلاح د پاره او د دین د پاره او د ارزښت د پاره او د عقیدې د پاره قرباني ورکوي هلکه پرېږده خپله دنیا جوړه کا واذا لقوا الذین بل صفت واذا لقوا الذین او کله چې مخامخ شي د هغې خلکو سره آمنو چې ایمان یې راوړی قالو وای آمنا موږ یې ایمان راوړی بس موږ خو ستاسو ملګري یو بس تا ملګری ما په سینه به د تلاسم کېدي واذا او کله چې لقو مخامخ شي دا منافقان الذين د هغې خلکو سره آمنو چې ایمان یې راوړی قالو وای آمنا موږ هم ایمان راوړی ګورې د عبارت ته لګورې ښه موږ هم ایمان راوړی داسې یقیني غوندې خبره نه ده بس داسې د ژبې په سر باندې خبره ده موږ هم ایمان راوړی واذا او کله چې خلو ځان ته شي کله چې ځان ته شي لاړ شي الی شیاطینهم
د خپل مشرانو خواته. شیاطین چې جمع شیطان ده. شیطان چې هر متمرد سرکشه ته شیطان وای. نو کاغه د دنیا انسی شیطان ده، یعنی د انسان په شکل کې، او کاغه پیری په دې جناتو کې په پیریانو کې هغه سرکشه ډله چې ده هغه د شیطانان وای. هغه شیطان چې ده د پیریانو نه څه ورا حکم بل مخلوق نه ده. شیطانان چې دي کان من الجن، دا د پیریانو نو، خو هغه متمرده هغه سرکشه طبقه پکې شیطانان نومیږي. نو په دې انسانانو کې هم دا سرکشه لنډغر او دا بدماشان، دا بيدینۍ ته او کفر ته د خلکو دعوت کوونکي، د کفر د پاره قرباني ورکوونکي، دام شیطانان دي. دیو ته د قرآن په تعبیر کې شیطان ویل کېږي. دلته درنه مراد دغه جني شیطانان نه دي، د پیریانو همدا انسانان دي. الی شیاطینهم، کله چې ځان ته شي د خپلو مشرانو سره، د خپلو سردارانو سره، چې هغې کې اهل کتاب هم دي او په هغې کې دیو د منافق مشران هم پکې دي. قالو ورته وایي انا معکم، یقینا موږ ستاسو سره یو. ګوره دلته د انا د تاکید خبر استعمال کړي چې ګوره موږ ستاسو سره یو. نو بیا هلته څه کوئ؟ تاسو خو د هغو سره هم دغه مسلمانانو سره هم سر خوځوئ که نه؟ نو وایي چې انما، یقینا خبره دا ده، نحنو چې مونږ مستهزئون په هغو پورې ټوقې کوو. هسې ورته وایي سر ورسره خوځو چې ستاسو سره یو، هغوی تیر باسو چې بس خوشحاله شي چې دا خلک هم موږ سره دي، نور په هغو سره موږ یو نه. مستهزئون استهزاء سخریې ته وایي، ټوقو ته وایي، په چا پسې رشخن وهل، یعنې موږ رشخن وهو په هغو پسې. الله څه وایي؟ الله یستهزئ، ټوقې به وکړي بهم په دیو پسې. الله پسې ټوقې وکړي. څنګه پسې ټوقې وکړي؟ یعنې د دې ټوقو بدله به ورکړي، د دې ټوقو بدله به ورکړي. مجازیهم، دیوله به بدله ورکړي. الله یستهزئ بهم، الله به ټوقې وکړي په دیو پورې. او داسې ظاهریم دا ده چې الله به په قیامت کې داسې سرګردانه کړي چې بس بیا به خلک به ورته ګوري او دی به لیونی. لکه سورت حدید کې چې راځي چې کله د مؤمنانو سره رڼایي او دا منافقان هم ورسره رواني، نو دا منافقان به ورته وایي چې د خپل رڼا نه خو موږ ته لږ رڼا راکوئ که نه، دلته خو ډېره سخته تیاره ده، موږ پکې نه شو تللی. نو مؤمنان به ورته وایي چې ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، بېرته لاړ شئ هغه ځای نه رڼا راواخلئ، دلته رڼا نشته، ځئ. نو چې کله دوی بېرته شاته لاړ شي، نو بیا به د دې دواړو په منځ کې یو دیوال ووهلی شي. نو الله فرمایي چې زه به د دې ټوقو بدله دیو ته ورکوم. ویمدهم، او مهلت ورکوي دیو ته. ګورئ معنا ته فکر کوئ. ویمدهم اصل کې د مد معنا اوږدول دي. ویمدهم اوږده به کړي دیو لره، یعنې مهلت به ورکړي دیو لره، او زیات به کړي دیو لره فی طغیانهم په سرکشو کې. ځکه چې څه ورته نه وایي نو همداسې نوره سرکشي کوي، نوره سرکشي کوي. یعمهون، حیران او سرګردانه. یعمهون، حیران او سرګردانه. عمهن، سرګردانه ته وایي. عمیون، ړونوالی ته وایي. عمهن، په ها باندې سرګردانه ته وایي، تردد او شک ته وایي. اولئک الذین، دا هغه خلک دي اشتروا الضلالته، چې ګورئ اولنۍ معنا چې زه کوم هغه د لفظ معنا ده. اولئک، دغه کسان، یعنی څوک چې دا مخکینی صفتونه چې تیر شو، الذین، دا هغه کسان دي اشتروا چې اغستې ده. شرا په معنا د څه باندې ده؟ د اغستل. بیع په معنا د خرڅول. اشتروا اغستې ده. څه شی اغستې؟ الضلالة، گمراهی، لارورکی، کفر، نفاق. د څه شي په مقابل کې؟ بالهدا، د هدایت په مقابل کې. لکه د دې هدایت نه چې پیسې جوړې کړي دا یې ورکړې ده، او د دې کفر نه یو شی جوړ کړی هغه اغستی دی، نو دا یې اغستی. اصل دا یې اصلي معنا شوه. او لازمي معنا دا ده چې دیو غوره کړې ده، دیو غوره کړې ده. اختارو غوره کړې ده الضلالة، گمراهي، بالهدا، د هدایت په مقابل کې. په کار خو دا و چې دیو سمه لار باندې وی، مؤمنان وی او د ایمان خاوندان وی، خو دیو دغه کار پرېښودی دی او ګمراهي ښکاره کړې ده. نو دا داسې شوه لکه دیو چې د دې هدایت په مقابل کې ګمراهي اغستی. فما ربحت، نو ګټه نه ده کړې. د دې معنا دوه دي. فما ربحت، یوه معنا دا ده فما ربحت، ګټه نه ده کړې. تجارتهم، د دیو سوداګرۍ. اصل کې سوداګري سړی څه دپاره کوي؟ د ګټې دپاره کوي، خو دا د دیو تجارت دا ګټه نه ده کړې او نه کولی شي. یا بله معنا دا شوه چې فما ربحت، ګټه دې ونه کي. تجارتهم، د دیو تجارت، یعنی خیری دي. نو ګټه نه ده کړې د دیو سوداګرۍ، ځکه چې دا ظالمان گمراهي څوک اخلي
او هدایت پر خو ده وما كانوا او ندی دوی محتدین لار مندون کی د کفر نه ایمان تا زکه چې د عنادی ده زیدی ده او د مسلمان ته دوکا ور کوي نو دا کله هم لار مندل نشي الا دا چې الله یې وغواړي ومن الناس زنه د خلقنا چې هغه منافقان دي من هغه څوک دي یقول چې وای آمنا مون ایمان راوړل یقینم کړه بالله په الله دا په پیغمبر وبالیوم الاخر او په ورځ د آخرت باندې خو حال داده وما هم حال داده چې ندي دوی و حال داده ما ندي هم دوی بمؤمنین ایمان لرون کی زړه کې ایمان نشتا یخادعون الله دوی ټګي کوي د الله سره په خپل ګمان ټګي کوي د الله سره په خپل ګمان والذین او د هغه چا سره امنو چې ایمان راوړل دي چې ښکارا یو څوي او په ټیبل شه دي نو د دې فکر دا ده چې موږ به د دې سره ټګي وکړو دیو به دوکا کو وما او ندی دوی یخدعون دوکا ورکون کی الا مگر انفسهم خپل ځانونو ته د خدای له دوکا ور کوي ځکه چې ردی عمل په نتیجه کې بده جهنم ته ځي او په دنیا کې به هم د سره رسوا شي د منافقین چې کله په دنیا کې رسوا شي به څوک اعتماد هم نه کوي کډیر خسړم شي بیا ورسته وما يشعرون او دوی کې شعور نشته نه پويږي چې د دې دوکي سزا څه ده فی قلوبهم د دوی په زړونو کې مرض د منافقت او د شک ده فزادهم الله نو زیات کړي الله دیولرا مرض دا مرض د دیو د عمل په وجبانه چې الله ورته سنوي یا دا چې زیات دي کې الله دیولرا مرض دغه د منافقت او د شک ولهم او د دیو د پارا عذاب د علیم درد رسون کې چې التب بیا دیو ته درد رسي بما په سبب د دې کانو چې وو یکذبون دروغ ویل مسلمانانو ته چې په ځل کې یو شی او کفر او ښکارې ویل چې مونږ ایمان راوړل حالانکه دای دروغ ویل و اذا او کلا قیل چې ویل شي لهم دویتا لا تفسدوا فساد مکوي لا مکوي تفسدوا فساد فی الارض پزمکه کې مکوي فساد پزمکه کې عناد مخوروي نفاق مخوروي د ګناه ته کار مکوي کفر ته کار مکوي دا کار قالوا نوایدی انما یقینا خبر دادا نحنو چې مونږ مصلحون اصلاح راوستون کیو بس دواړه غاړي وهو واړو چې د دواړه خلک یو بل تر نږدې کو الا خبردار انهم یقینا دوی دا هم تاکید ده المفسدون فساد خورون کی دي فساد کون کی دي زکه چې کفر خوري بی دینی خوري ولكن لیکن خو لا يشعرون دیونه پويږي چې منګه فساد کو خپل کار ته خوي و اذا او کله چې قیل اول شي لهم دیوتا امنو ایمان راوړی کما لک سرنګ چې امنا ایمان راوړی الناس نور خلقو دی مخلص مسلمانانو تاسو د قام قبیله خلقو د مهاجر مسلمانانو چې څنګه ایمان راوړی تاسو هم راوړی قالوا وای انؤمنو ایامون ایمان راوړو کما لک سرنګ چې امنا ایمان راوړی الصفها او دی بیاقلو چې خپل دنیا په خطر کې اچولې د ټول دنیا سره ډغره وای او خر ور سره وای او اسلام نافذو مو دین راولم دا خو بیاقل توپ ده الا خبردار انهم یقینا دوی هم الصفهاء هم دوی بیاقل دي ځکه دوی ارزښت نه پیژني عقیده نه پیژني اخرت نه پیژني ولکن لا يعلمون خودو نه پويږي چې زمنګ دا کار بیاقل توپ ده دیو ته ارث مصلحت د دنیا مصلحت ښکاری و اذا کله چې لقو مخامخ شي الذين د هغه خلق سره امنو چې ایمان راوړل یعنی د مخلص مسلمانانو سره چې کله مخ شي قالوا وای آمنا موږ ایمان راوړل نو موږ تاسو ملګری یو کنه و اذا کله چې خلو ځان تشي لاړ شي الی شیاطین خپل هغه مشرانو ته خپل سردارانو ته خپل ملکانو ته قالوا وای ان یقینا مونږ معکم استاو سره یو ګورئ مونږ چې تیر نه وځي چې مونږ آلته تلیو نو مونږ دا غو سره نه یو اصل ملګری استاسو یو انما یقینا خبر دادا نحنو چې مونږ مستهزئون ټوکی کون کیو استهزاء کون کیو رشخن وهون کیو په مسلمانانو پورې د پیغمبر په ملګرو پورې الله یستهزئ بدله د ټوکو به ورکی بهم دیوتا الله به په دیو پورې ټوکی وکي یعنی بدله به ورکی ويمدهم او مهلت ورکوي دیوتا زیاتوي دیولرا اوګدب کې دیولرا فی طغیانهم داغو په سرکشو کې یعمهون سرګردانا دیو به دومره د کفر او د بيدینی کار به دومره دی حتی به ورسي چې به بده سرګردانی متحیر وي اولئک دغه خلق الذين هغدي
اشترو چې غوړه کړی دی اغستی دی یعنی اشترو غوړه کړی دی اغستی دی الضلال گمراهی بیلاری کفر شرک منافقت بالهدى د هدایت په مقابل کې فما ربحت نو ګټه نه ده کړې تجارتهم د دیو تجارت سوداګرۍ ځکه چې دا خو ډېر غټ خساره ده چې ته د هدایت په مقابل کې گمراهي غوره کې وما كانوا او ندي دوی مهتدین لار مندون کې د کفر نه ایمان ته وصلی الله علی محمد وعلى آله واصحابه اجمعین.